ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 5 of Windows 10 ها پنځم نمبر درس زموږ تاسو سره په Windows 10 کې بیا هم کنټرول پینل باندې څه کوو کار کوو ها راځو کنټرول پینل اوپن کوو د دې کلیک کوم دی باندې نو ما سره څنګه شو ډایرکټ کنټرول پینل را اوپن شو پرون تاسو مطلب ایڈمنسټریټیو ټولز کیلر مینجمنت او ډیوایس مینیجر باندې کار کړو نن راځو څو شی باندې باندې کار کوو چې ما سره فایل ایکسپلورر آپشن دا ګوري په وینډوز 10 کې په دغه نامه سره راغلی دی وینډوز 7 کې سره مایدا فولډر آپشن په نامه سره دی ښا دغه ما سره چې کوم دی سلام مایدا فایل ایکسپلورر آپشن دی ما سره ها په دې کلیک کوم دلته ما سره کوم دی چې دی د فایل ایکسپلورر مربوطه آپشن دی اول سوي چې اوپن فایل ایکسپلورر ټو ګوره کویک اکسس یا ټو دیس پی سی او تم چرا سو کماتا کویک اکسس سره کزما په کار دی چې په کار دی اوپن سو کماتا مطلب یو فایل څخه ماته مطلب د سپیسی ته اټکول غواړي یا چیرته لکه کویک اکسس ته لکه تاسو ګورئ ما سره چې دی فایل ایکسپلورر کلیک کړئ باندې ها با شل مطلب تاسو وایي چې دلته د سپیسی ته مطلب اټکول غواړي او کته فایل ایکسپلورر ته غواړي تم چیرې امدا فایل ایکسپلورر کې سره ځل لپاره چې زه مطلب څه کول شم کویک اکسس کول شم څه کول شم کویک اکسس کول شم کوم شان چې مطلب ما ثبت کول کوم ته لړ شلکه او تم چیرې د کویک اکسس ته لکه بوزا نو دې نه څه کول دا چینج کول هم شي ښه الکه سمې په کار دي د سپیسی نه مای کمپیوټر کې سیو کوا ښه او ته ملک دا زما په کار نه دی ته کویک اکسس کله کوته بل لکه سوي چې اوپن فولډر ګورا اوپن ایچ فولډر ان سیم وینډوز ګورا د اپلای کوم لکه زرا زما لکه سو کوم دلته ما سو اوپن کړ فرض کله کې فولډر خپل د امسه کوم مطلب تم چیرې مای ریکارډینګ یا لوکل سی ملک اوپن کړه یوزر ملک اوپن ګورا ما ډیر شان اوپن کړل کنه لکه ګور مطلب د سپیسی می انتخاب کړ بیا ملک څه انتخاب کړ مطلب لوکل سیم انتخاب کو سره خوا کې یوزر انتخاب کړ نو ګوري ما سره ټول پیو کې خرګل ته ما سره یو فولډر دی زه تم چیرې سو کنه دا سره کنه وسی څه چلو کا ګورا او تم چیرې اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډوز کلیک کړئ باندې اوس ګورا اپلای کا زه سره کوم ته مطلب یو وینډوز اوپن کوم ګورا یا پر ایگزامپل بل اوپن کا نو څنګه شول ته ما سره ډایرکټ سو نه شول دوه دانه شول یعنی ته غواړې مطلب کوم شی چې اوپن کړي په خپل فولډر کې اوپن شي یا په یو فولډر کې اوپن شي خدا چې مطلب یو فولډر کې اوپن کیږي خدای ځکه بیا څه کې مطلب بیربار جوړوي درته دا څه کله کاته چې یو وینډوز کې مره څه اوپن کاو بس خلاص شو ښه بل لکه سوي درته چې کلیک آیټمز از ا فالوز ګوره ورته چې کله مطلب یو شی اوپن کوم سبا کوم باندې ډبل کلیک وکوم سبا کوم ډبل کلیک ور باندې کوم او کبیا مطلب مختل چې رخی کلیک سره اوپن کوم سبا کوم سنگل کلیک وکم بیا بس انتخاب کوم ورته چې سلیکټ باندې کلیک کوم زما لکه د سپکار نشو سو کله کای سنگل کلیک سره سکوا اوپن آیټم ټو سلیکټ ګورا او تم چې انډرلاین آیکن کنسیسټنٹ with my browser کلیک کای اپلای می کوس ګورا ورته دلته زو درېګما دا مې لکه سکو فار ایگزامپل دا پروګرام بيخي بند ک دا مې بند کو ټول څه کا بند کلکا راځه دلته اوس ګورا اوس دې کنه لاندې ما سره کوم لاندې کر خشته کنه زه کلیک کوم سنگل کلیک څنګه شو ما سره ډایرکټ اوپن کیږي هم لاندې ورته کر خور کړل هم څه کوم مطلب ماته پیو سنگل کلیک سره اوپن کړ خطه وې داس نه ولکه انډرلاین هغه وخت کله مې چې کرسر ورنږدې کوس وګوره تل لپاره انډرلاین لاندې کر خو سره شته او تم داسې مکه کله مې چې کرسر ورنږدې کوم اوس پوینټر بیا سکا بیا مطلب ماته انډرلاین کې اپلای کړ اوس ګوره کله مې چې کرسر ورنږدې کوس ګوره څنګه شول کنه لاندې کر خم نه کښ کړل اوس یو سنگل کلیک ور باندې کوم څنګه شو ما سره ډایرکټ اوپن کیږي ښه دا مسله عمل شو بل کوي چې داس نه لکه ډبل کلیک سره سکو اوپن کوس ګوره دا مې څه کله کوس ډبل کلیک ور باندې کوم ښه کوي چې مطلب سنگل کلیک سره اوپن کوم دا چل وو کې په دې برای کلیک کوي سبا کوي رائټ کلیک تاسو به سره ځل ته اوپن برای در سره ښه صحیح شو دا قسم ته څه کولای دا صفر کول شي ښه بل لکه سره ته وایي چې پرایویسي مطلب کوم تاسو خصوصي شیان چې وسی سو ریسنت یوز فایل ان کویک اکسس صحیح دا تاسو ګورئ ما سره کوم دي چې دلته کویک اکسس زلرم ښه دا چې ما سره کویک اکسس دي نو ماته څه ښایي چې مطلب تاسو کوم شان اوپن کړی ریسنټلی موجوده وخت کې هغه مطلب غواړي چې راشي یا نه او بل چې کوم ماته سره ډسپلی کوي چې شو فریکوئنټلی یوز فولډر ان کویک اکسس دلته مطلب تاسو کوم شان استفاده کړئ فریکوئنټلی مطلب تکراری استفاده کوي دا غواړي راشي یا نه اپلای می کړه نو ګوري ما سره څنګه شو باز شان شان ورک شي ترې کوم شان زما مطلب استفاده کوم ته چېرې ډسپلی کراتا سکا ډسپلی کا کلیک کړئ باندې نو ما سره څنګه شو دغه شان اوس په ډسپلی کیږي بل ځس شان چلته ته مطلب اٹکای ورته کتاو چې کلیر کا کلیر ایکسپلورر هیستوري مطلب دې د هیستوري څخه پاکه کا چې بخنور څنګه شل ترانه شین سو کا ختمي کا ښه خرازور پسې ویو ته اوس ګوري ما سره کوم دي فولډر آپشن باز چې ما سره ایغه دي مطلب آپشنونه دي اول سوي چې فایل ان فولډر اوس ګوره ماته چې الویز شو آیکن نیور ټرمینال اوس ګوره ورته دا څه مطلب دی ورنه زه کله تاسو کوم اوس ګوره ورته دلته کوم دی ما سره فولډر دی سلامونه
وینډوز 10 لیکچر نوټ. اوس ګوره د دې فولډر مینس کې زه شیان کتلی شم، ما ته ښکاري چې لکه دې مینس کې څه شین غوندې نه ښکاره کېږي که نه. دا اوس ما سره ایکسپلورر حالت کې ده، لکه ورته هم داسې چلو که چې دا داسې مه ښکاره کوه. دلته به لاړ شو، په دې به کلیک کړو، ویو ته به لاړ شو ښه، او دې څه وکړه لکه ډو ناټ شو کلیک که دې باندې اپلای که ښه اپلای مې نه کړه ورباندې، دلته به راشو ورپسې ښه دا آپشن څه کړو پار به کړو ښه. فایل ایکسپلورر ته لاړم، ته څه وکړه لکه ما ته دغه دا قسم مه ښکاره کوه، نو څه وکړه دا ورڅه کړه ورباندې اپلای که دلته راځه ورپسې. اوس ګوره څنګه چل شو، اوس ما سره مطلب دې منځ کې شیان نه ښکاره کېږي. ټمنایل حالت دې ته ویل کېږي چې منځ کې درته شیان ښکاره کوي، او که تا ویل چې نه ښکاره یې که نو بس کلیک کړه دې باندې. څنګه شو اوس ما سره د دې منځ کې مطلب شیان ښکاره کوي. د دې ګوره فایده دا ده چې مطلب تا ته بیا پته لګېږي چې زما فولډر منځ کې څه ښکاره کېږي ښه. بل څه وایي چې شو آلویز مینیو. اوس دلته تاسو ګورئ ورته دلته کلیک کوم لکه ما سره اوس مینیوګانې ښکاره کېږي که نه، فایل مې نه پلنکۍ 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 ښه. دا مطلب ته وایي چې ختم که نو څه وکړه دا ختم که کلیک کړه دې باندې. څنګه شو ما سره همغه آیکن څنګه شو مینیوګانې څنګه شوې ختم شوې ښه. بله لکه څه وایي چې ډسپلی فایل آیکن ان ټمنایل، مطلب تا که د فاست فال کړی وي تا سره به څه کېږي دغه ټمنایل کولی شي ښه. فایلونه هم ته څه کولی شي مطلب هغه هم ټمنایل کولی شي، مطلب څه قسم ګوره ورته. دلته اوس ما سره یو دنه فایل دی، دا ګوره دا اوس ما سره مطلب پاور پوینټ فایل دی، منځ کې ساین پکې ښکاري که دا ما که غیر فعاله کړل ښه، او دا مې ورسره څه که غیر فعاله کړ اپلای مې کړ. اوس ګوره دا په دې شکل ما سره ډسپلی کېږي. آیکن ورسره څنګه شو ختم شو ښه. ته وایي چې مطلب ورسره راشي آیکن کلیک کړې باندې. اوس ګوره دلته اوس ما سره څه ښکاره کېږي دا آیکن یې ښکاره کېږي، مطلب پی څه مطلب پاور پوینټ والا صحیح ده ښه. بل لکه څه وایي چې ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپ. اوس ګورئ د دې څه مطلب ده، څه کوم لکه زه ودرېږم فرض که دلته مطلب زه ودرېدلم ښه. نو اوس مطلب څه که معلومات مطلب دې باره کې زما په کار دي. اوس ما سره څه معلومات ښکاره کېږي که نه، څه وایي چې کریټډ ډیټ دغه دی، سایز یې دومره دی لکه فایل پکې دغه شیان دي صحیح ده. نو دا که مطلب تا ختم کول غواړې څه وکړه دا دې ځنه ختم که دلته راشه ورپسې ویو ته لاړ شه چې زما څه په کار دی لکه ډو ناټ شو ما ته مه ښکاره کوه، دا شیان څه کوه مه ښکاره کوه ښه. بل یو ډېر مهم شی دی هغې ته ویل کېږي چې ډسپلی د فل پات ان ټایټل بار. اوس ګورې ورته دا ډېر مهمه خبره ده، په دې باید ځان موږ تاسو پوه کړو. ګوره دلته لکه څه کوم زه یو فایل اوپن کوم فرض که د سپیسي ته راغلم لکه دا مې څه کړل مطلب لوکل سی مې اوپن کړله. اوس ګورې ټایټل بار کې ما سره دا داسې ښکاره کېږي چې دې سپیسي ته راغی بیا لوکل سی ته انتخاب کړ بیا د لکه یوزر انتخاب کړ. نو ته هم داسې لکه ما ته مه ښکاره کوه، زما څه قسم په کار ده را دلته د څه وکړه ما ته ډسپلی فل پات کلیک کړې باندې او اپلای که. اوس ګورې دا ما سره داسې ښکاره نه شو که نه ښه. زه به یو بل فایل اوپن کړم فرض کا دا مې لکه را اوپن کړ. اوس ګورې دلته ما نه څه وي چې د ما سره وینډوز 10 ده که نه، او پاس ما سره څه ښکاره کېږي دی مکمل پات ښکاره کېږي ټایټل بار کې صحیح. دا څه وایي چې سی یوزر دی او دغه مطلب چې د ما سره دی مکمل معلومات ښه. پاس ما څه ښکاره کېږي مکمل معلومات ښکاره کېږي. که تاسو مطلب وایي چې دې شکل باندې مه ډسپلی کوه دا څه که دلته راشه ورپسې دا غیر فعاله که کلیک کړې باندې. اوس ګوره دلته راځه ورپسې څه که یو فایل بیا اوپنوو ښه. فرض که اوس ګورې ما سره صرف څه راغلل وینډوز 10 لیکچر نوټ راغی، او مکمل ادرس ما سره نه ښکاره کېږي ټایټل بار کې ښه صحیح ده. یعنې مطلب داسې ما ته پته نه لګي دا کوم ځای کې ثبت شوی دی او چا یوزر دی داسې نور که تاسو ویل چې ما ته د دې مکمل فل پات ښکاره کېږي یعنې مکمل ادرس ما په کار دی. نو څه وکړه ویو ته لاړ شه او په دې کلیک وکړه څه انتخاب کړه ډسپلی فل پات کلیک کړې باندې. او اوس ګورې ورته او دا څه کړه هلته اوس بل فولډر مطلب را اوپن کړه. اوس ګورې ډایرکټ څنګه شو ما سره دغه ادرس یې راغی ښه صحیح ده ښه. بل چې کوم ته دا ما ته مه ډسپلی کوم داسې ښه دی ورک کړه صحیح شو. څنګه شو ما سره وینډوز 10 لیکچر نوټ ته صرف چینج شو. بل وایي چې هایډ ان فایل ان فولډر دا ګور ډېر مهم شی دی. بعض اوقات تاسو مطلب څه کوئ دې سره مخامخ کېږي. فرض کړه لکه د څه کوم یو فولډر جوړوم ښه نیو لکه فولډر مې وکړه چې ډیټا څه شی ډیټا مطلب معلومات دی لکه دې منځ کې به یو څه واچوو فرض کړه په دې مله قسم مې په کار دي دې منځ کې لکه دا زما په کار شو ښه فرض کړه دا دی ښه. دې نه به کاپي واخلو لږ به کنټرول سی کنټرول وي ښه لږ به زیات شي ما سره صحیح شو. معلومات ما سره څنګه شو زیات شول. اوس لکه څه کوم دا هایډ کوم څه کوم په دې رایټ کلیک کوم ته څه وکړه پراپرټي سلاټ شه ښه. پراپرټي کې ورته څه وکړه هایډن هایډن څه مطلب شو پټي کا کلیک کړې باندې او دا څه کوته چې اپلای وکړو اوکې کا. اوس څنګه شو ما سره فایل او فولډر دې څنګه شو هایډ کړل شو ورک شو پټ شو. او کته چې مطلب ما ته ډسپلی شنو څه وکړه فایل ایکسپلورر آپشن ته لاړ شه په دې ویو باندې کلیک وکړه څه وکړه شو هایډن فایل ان فولډر کلیک کا اوکې کا. اوس ګورې ورته ته مشاهده کړه چې راغلی یا نه راغلی ښه. سلام ایدا ډیټیل ته ما سره راغلی دی. اوس ګوره ته به څنګه پوه شې چې دا فایل هایډ شوی دی. اوس ګورې ورته زه یو بل فولډر هم جوړوم دا اوس ته یو بل سره کمپیر مقایسه کوو. ګوره کوم څه چې هایډن وي رنګ څنګه وي لږ ضیف وي او چې کوم هایډن وي رنګ څنګه تیز دی که نه. زه په دې رایټ کلیک کوم لکه څه چې دا هایډن نو باسه لکه
سوکا هاید نه یو بس اوس ګوره ورته رنګ ته ګوره رنګ به څنګه شي ډایرکټ به تازه شي ښه اپلای کا اوکې کا څنګه شو ما سره رنګ ډایرکټ تازه شو صحیح ده ښه نو زه مطلب پوهېږم چې کوم رنګ تازه ضعیف وي هغه څنګه ما سره هیډن دی مطلب پټ شوی دی ښه راځو بیا دلته په دې کلیک کوم ویو ته راځو ښه بل څه وایي چې هاید امټي ډرایو څه مطلب شو دی نه دلته اوس ګورې مطلب څه کومه زه مای کمپیوټر اوپن کوم دلته ښه راغله ورپسې چېرته لکه مای کمپیوټر مې څه که دې ځای نه اوپن کړ اوس ګورې ما سره یو ډرایو هم خالي نشته ټول ډک دي یعنې اکثریتو کې ډیټا ما سره پرته ده ګوره دا مطلب نه 40 جی بي ځای پاتې دی کې 9 جی بي دی دې کې 7 جی بي ځای پاتې دی او دې کې 7 جی بي دی څه نو بعض اوقات داسې کېږي تاسو سره مطلب په کمپیوټر کې سپیس زیات دی او ډرایوونه خالي دي نو غواړئ چې هغه هایډ کې بیا دغه کې څه کا علامه چې چېرې هایډ کا او ان هایډ کا ښه بل چې کوم دی ما سره که نو هایډ ایکسټینشن فار ان نون فایل ټایپ دا ډېر مهم اپشن دی ګورې ورته بعض اوقات دا سره کېږي ښه اوس ګورې ما ته پته نه لګي لکه چې دغه فایل څه شي دی چې دا مطلب ما ته پته نه لګي د کوم فایل دی خو د دې فایل په اخر کې لکه زه څه ګورم چې ډاټ نقطه پی پی ټي دا چې کوم دی د دې ایکسټینشن دی چې د ما سره لکه نو ایکسټینشن دی وایرس هم مختلف قسمه سره لري ایکسټینشنونه لري ښه څه قسم فرض کا دلته لکه زه څه کوم یو نوټ فایل فایل نوشته کوم ښه نوټ پاد دغه لکه نوشته کوم چې میسج باکس راته راکړه ښه دا سیستا تاسو اگزامپل لپاره تاسو پوه شئ ور باندې هاي دا مې څه کله کنه مې ورکړه چې هاي دا لکه څه کومه سافت کومه چا په نامه سره ډیسکټاپ مخ باندې څه ماته سافت کړه فایل ښه څه نامه ورته ورکړه کوم چې a یا 1 فار ایگزامپل 1.vbs څه نامه ورته ورکړه vbs دا لکه د دې خاندان دی ښه سیو کا دا وشو بیا زموږ په لکه چیرته سیوس تر راځم نو ګورم ته چې 2.bet څه مو ته وکړل .bet bat bet کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره دوه فایل څنګه شول جوړ شول همیشه ګور یاد کې ساتئ وایرسونه چې کوم دي اکثریت په دې سټایلونو کې چې ما سره دې مطلب په دې شکل باندې ګوره کته په دې کلیک وکړئ تاسو کوم دې څه کې سوې هاي څه شو په دې مطلب کلیک کوم دا شاید ایگزیکیوټ نشي ایگزیکیوټ شي ګوره ما سره په دې شکل باندې راځي نو دا اوس ګوره چې ما سره دې ایکسټینشن ماته ډسپلی کیږي اخر کې ما سره غلي دي وی بي اس او دې لاندې چې غلي بیت ته کوم چې مطلب څه کا هایډ کا کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه شو اوس ما سره صرف یو دوه ښکارا کیږي مطلب ما ته دې فایل پته نه لګي دا کوم قسم خاندان دی لکه اوس مطلب ویډیوګان خو ډېری دي مطلب ای وی آی ویډیوګان دي ام پی 4 دي مطلب مختلف قسم چې ما سره ویډیوګان دي اډیو مثلا ام پی 3 دا نو ته وایي چې مطلب څه کومه دې فایلونو څه کومه خاندان ډسپلی کوه نو ګوره څنګه شو ما سره دا ښکارا کیږي ښه دې چې کی ایکسټینشن دا ډېر مهم شی دی بعض اوقات څه کی په کار راځي درته ښه بل لکه څه وایي هایډ فولډر مرج کنفلیکټ مطلب بعض اوقات څه کوي فولډرونه کوم دي مرج کوي یو بل سره څه کوي مرج کوي نو هغه څه کوي کنفلیکټ جوړي مطلب مشکلات جوړي دا هایډ کول غواړي پته نه چېرې څه وکړه هایډ یې کړه پاس هم څه کړ فالو کړ کوم افیکټ ور باندې نشم تاسو رسیدا ښه بل لکه څه وایي چې څه وکړه هایډ پروټیکټډ اپریټینګ فایل سیسټم ریکمانډډ دا ګوري ریکمانډډ دی تاسو چې شوی دا بس کې تاسو هایډ بساته اوس ګوري ورته بعض داسې فایلونه دي چې هغه مطلب انټي وایرس نه پریدي څه نه پریدي انټي وایرس په خپل د وینډوز مینز کې د لکه اپریټینګ سیسټم فایلونه دي ښه د وینډوز فایلونه دي هغه مطلب تر وایي چې هایډ یې کیسه وکړه هایډ یې وکړه یا بعض اوقات کې تاسو یو پلس اچوي پلس نه راځي در سره دا څه کوي غیر فعال کوي خو ما ته وایي چې مطلب یو هاف چوز ډسپلی پروټیکټډ اپریټینګ فایل سیسټم صحیح ده دس فایل ار ریکوایرډ ټو سٹارټ رن وینډوز ګوره ما ته وایي دا ستا دا فایلونه څنګه دي ضروري چې مطلب وینډوز څخه سٹارټ کوي هغه کې ښه ډیلیټینګ اور ایډیټینګ دے کین میک کمپیوټر اناپریټیبل ګوره ما ته چې کچېرې تا مطلب دا فایل نه ډیلیټ کړل ستا کمپیوټر کې مشکل جوړېدلی شي ښه نه تاسو څه کوئ هایډ ساتئ ښه خو که مطلب تاسو چې کوم دی کله هغه مسله در کوله څه ورته وایي مطلب پلس نه ښکاره کړي څه وکړه بیا دا فعاله کړه اپلای کومه لکه صحیح ده ورته چېرې هایډ یې کړه یس کا اپلای کړه اوس ګوره ورته ما سره څنګه شو دوه فایل نور هم اضافه شو سره ما سره ډیسکټاپ دا په خپله د وینډوز کنفیګریشن سیټینګ دی ما سره ورته دا هایډ کړه لکه چېرې تاسو نه چې په نه ډیلیټ نه شي که ډیلیټ شول بیا زما مشکلات جوړولی شي ښه خبل څه وایي چې لنچ فولډر وینډوز ان سپریټ پروسیس مطلب غواړي یو فولډر کله چې مطلب تا دوه فولډرونه اوپن کول څه وکړي سپریټ یعنې مطلب جدا جدا کې اوپن کړي دې نه دا کولی شي مطلب څه کما ته جدا کولی شي نور ښه بل څه وایي چې ریسټور پریویس فولډر اټ لاګین اوس ګوره بعض اوقات داسې کېږي مثلا د وینډوز ایکس پی یو فولډر دی لکه څه کوم دی کې اوپن کړم څه وایي چې دا ما سره ریسټور بشي پریویس ورژن کوم چې پخوانی دی ښه بل څه وایي چې شو ډرایو لیټر اوس ګوره دلته لکه څه کومه په دې کلیک کوم اوس ما سره څه ښکاره کېږي لوکل سی ښکاره کېږي که نه سی ډي داسې ورپسې نور هلکه که چېرې مطلب دغه اپشن ما غیر فعاله کړ چې ورته ډو ناټ شو لیټر کلیک کړی باندې نو راځم ورپسې بیا ګورم اشاره دې کې کوم قسم تغیر راغی اوس ګوره ما سره لوکل سی ډي دا شی نه راځي صرف څه ډسپلی کېږي هماغه نومونه یې راځي ښه وایي چې مطلب داسې نه وي څه وکړه
نمونه د مراشي سوکا د باندې کلیک وکړو څنګه شو مسره ډایرکټ سره راکن لوکل سی ډي سره ها لیبل هم درته ښکاره کوي چې مطلب لوکل سی دی او لوکل ډي دی ښه او که تا مطلب دا غیر فعاله کړه داسې بیا راځي مسره صرف نامونه به راځي آل ډیټ او پلان کې او دا چې ښکاره کېږي ښه ده ښه سره ښه بل څه وایي چې شو انکرپټډ اور کمپریسډ انټرفیس فایل ان کلر ګوره د دې څه مطلب دی دلته موږ تاسو مطلب فایل څه کوو انکرپټ کوو ښه یو فایل څه کوو مطلب موږ تاسو هغه کمپریس کوو ښه ګوره فولډر مې راواخیستو صحیح شو ما سره فولډر راغی که نه راځو چې در باندې پراپرټیز ته راځو ښه एडवांस के मात्र लगा चील तसरी के लिए कंप्रेस चील का नो कंप्रेस ओके का अप्लाई का दाम ओके का दस गुरे मात्र संग शो कंप्रेस शो खा दम तो सुपर नेटवर्किंग की बेवाइश मतलब दी किस खबर दिवाली कंप्रेस को वाली इनक्रप्ट को खा नकुम फाइल ताश मतलब से कड़ी दी इमेज की ताश हुली भी अगर तरह से की कलर की बड़ी डिस्प्ले की भी खा तुम सो कलर का हाँ माता सका इंटरफेस फोल्डर मतलब फाइल सका कलर के डिस्प्ले का होस दी इमेज की माकम फाइल में जा छोड़ी खा कल दी इमेज के मतलब कोम फाइल वाच है आदत से कि पर रंग के डिस्प्ले के बीच के रंग बने शीन रंग दतवर के भी हां बले लका सोई ची शो पॉप अप डिस्क्रिप्शन फाइल फोल्डर एंड डेस्कटॉप आइटम गोरे क्लिक कर दे बंद लका दल तजवला दे मा इस मोर सरकार नष्टा दामी लका इंतखाब को तो उसको भी उधरेगा मा मतलब से कि दगालिस खरकी करना दगालिस से सिविल की पॉप अप डिस्क्रिप्शन नो कता मतलब दा गोरे चिराने शिसो का दलता पदी व्यू बने क्लिक वका او دا غیر فعال کا سکا او ته چې مطلب ډو ناٹ شو ماته م ډسپلی کوا سکوا ماته م ډسپلی کوا ها بل څه چې شو پریویو هندلرز ان پریویو پینلز ګوره ورته د دې څه مطلب د لکه دام پکې نو اپشن دی دلته مې لکه څو کړم ما کلیک وکړ ها دا لکه څه کوم تاسو بیا فولډرونو کې دا شان لخره وایي دلته ماته کوم دي چيري څه شری ما سره ګوره ته دا څه کومه ته په دې شکل باندې ډسپلی کا د چې ما سره پریویو حالت دي چې حالت دي ما سره پریویو حالت دي خدا مطلب نه غوړې سو کا دلته راشه پاسه دا غیر فعال کا دا ته کوم دا شامل راځي بل لکه سوي چې سو سټیټس بار مطلب د دې حالت ماته ښکارا کول دوس ګوره دا مې لکه څه انتخاب کړ ولته مانه چې دا معلومات ښکارا کړي لکه دومره اټم دي کدا غیر فعال کته مړ ډسپلی کوا داخله چې فعال وي خدای ها سیدا ها دا چې کوم د مطلب شان انتخابول پر څه کو چیکس باکس په تاسو استفاده کوخه دا غیر فعال کې تاسو بل څه چې وین شیرینګ کله چې موږ تاسو مطلب څه کول شیرینګ کوو مطلب یو شی مڅ کوو شریک کوو دا نیټورک موږ تاسو وایي چې لکه څنګه شیرینګ وکړو څه قسمه ده هډن شیرینګ چې د لکه نور ښه فرض کړه دا ډیټا ده مسره غواړم شیرینګ کوم د باندې کلیک کوم څه چې شریک چا سره سپیسیفیک پیپل لکه چا سره دم چې ایوری ون هر څوک چې مطلب دا څه کوي ایکسس کوي پروا نه کوي څو کله کا نو اډ کوړتا او دا څه کا شیر کوس ګوره مسره څه دا شیر کیږي نور ښه this may take so share شما سره folder is shared مطلب څه شو ورنه چې folder مې څه شریک کو سیدا نو ماته چې مطلب څه کله کا automatically type into search box یا select the item and the view کله چې access کول ته دا خبرې ده ښه صحیح شو ښه دا مثلا مل شو د کوم مطلب ما سره کوم دی نیویګیشن دی ښه نیویګیشن مربوطه آپشن دی تاسو سره एक्सपेंड का मतलब फोल्डर ने एक्सपेंड कॉल वाड़ी शो ऑल फोल्डर डिस्प्ले किया शो लाइब्रेरी दाच मतलब तस किस्म कोई हमदा से गैर फाला साथे हां बल सवई ची रिस्टोर डिफॉल्ट मतलब सो का पर अदियल तरावड़ा सो का पल अदियल तरावड़ा पासवर्ड चे रिसेट फोल्डर सो का मा तखपल अदियल तरावड़ा हां क्लिक करे बंदे कोम सेटिंग जिता करे बसंग शी रिवर्स बशी खपल अदियल तबरा शी हां او دا کوم ما سره سره پر اس پر کې سرچینګ لپاره ده ښه تاسو کوله کا اوکې ختمو کینسل کا راځو بیا کنټرول پینل ته دا وشو خرازو دا فل سکرین کو بل سوي چې لکه ہوم ګروپ اوس ګوري ہوم ګروپ څه ته ویل کی ہوم ګروپ د لپاره اس پر کې چې مطلب ته خپل کمپیوټر کوم د مطلب بل کمپیوټر سره څه کوي کنیکټ کوي ګور د نیټورکینګ مربوطه شادي ہوم ګروپ چې لکه ډومین انوایرنمنت چې د ماسره سره په دې ځکه کلیک کوم لکه اوس ماته سوي چې this computer cannot connect to home group اوس home group سره کنیکټ نه دی لکه سره ولته مطلب وای چې before you create or join home group you must first connect to a network سره ته به څنګه وي کنیکټ وي ښه دلته مطلب تاسو کول غواړئ بیا هوم ګروپ مطلب جوړول شي ښه کریټ هوم ګروپ اوس په لمن تاسو کنیکټ نه کوم نیټورک سره سره دا بل خراب هم تاسو چیرته لورو نیټورکینګ کې په دې کار کوو چې مطلب ډومین څنګه جوړیږي لکه هوم ګروپ څنګه جوړیږي تاسو نور ښه بل چې د سره لنګویج د لکه دلته اوس ګورئ ډېر مهم شان دی په دې لنګویج کې زه غواړم څوک مطلب د خپل لنګویج مربوطه شان مطلب څه کم سیټ کما ښه لنګویج باندې کلیک کوم مطلب زما څه په کار دی تم چیرې ماته لنګویج مطلب سیټ کا ها اوس ماته څه وایي چې مطلب چوز چینج یور لنګویج پریفرنس اوس ګورئ ما سره کوم دی چې لکه کوم لنګویج باندې لیکل کومه
انګلیش باندې لکه واته چې مطلب وینډوز ډسپلی لنګویج کوم دی نیول لکه کیبورډ لیاوټ کوم دی یو اس والا دی ډیټ ان ټایم فارمیټینګ هم دا دی ښه اپشن ته ګوري کتره شل ته مطلب تاسو لري مختلف قسم نور اپشن لري ښه سو ډسپلی لانګویج انیبل دی اوس ما سره پریویو کول غواړم زه په دې کلیک کوم نه ما د څه ښکاره کوي اوس کیبورډ لیاوټ ما ته ښکاره کوي چې ستا کیبورډ دغه ګوره د دې لیاوټ نه څه مطلب ته دا ډسپلی کوي چې مطلب ستا A کوم ځای کې ده B کوم ځای کې ده C کوم ځای کې ده داسې نور صحیح ده اوس ګوره ما سره څنګه چې دا لیاوټ راغی ښه اوس که مطلب وایي چې اډ ان انپوټ میتود مطلب څه نور میتودونه په کار شو نه الکه دا قسم زما په کار دا مختلف قسم میتودونه دي ښه الکه دا قسم میتود زما په کار شو دا ګوره مې دا شی ده لکه اوس ګورې دا مطلب ما سره په دې شکل باندې راځي ښه دا ما سره کوم مطلب مختلف قسم چی دي لیاوټونه دي ښه دا ګوري دا کی ډبلیو آر ټي دا مطلب د میتود دغه لپاره کوم چې ما سره میتودونه دي ښه کیبورډ څنګه مطلب زده کولی شو نو تاسو دلته څه کولی شئ دا مطلب مختلف قسم میتودونه لیدلی شئ بل وایي هینډ رایټینګ ګوره رایټ کریکټر ان فری هینډ صحیح ده فری هینډ مطلب وړه کوی چې دا رایټ کریکټر سپریټلی مطلب یو بل باندې مطلب نو شکل غواړم ښه دا څه کوم لکه تم چر دا څه بیک لاش ور پسې بیا هم بیک زما ښه اوس د زور په چیرته خپل لنګویج سره راځو ښه اوس لنګویج ما سره شته لکه بله لنګویج هم زه لرم څه نامه یې ده فارسي دا ګوره مطلب ایم آر ټي والا ده ښه زما لکه څه پکار دي دا زما پکار کوم چې رسو که ما ته اډ لنګویج لکه زه غواړم یې بله ژبه پکې اډ کړم صحیح ده څنګه په دې به کلیک وکړم ښه اوس ما ته چې مطلب څه وکړه اډ لنګویج کومه لنګویج لکه ستا پکار ده ګروپ کړی دی ما ته لنګویج لکه څه قسم ورته هم چېرې سیسټم دې مخې ما ته کوم دې جوړ کړه یا نوم دې مخې اوس ګورې ما ته څنګه شو نوم دې مخې راغی ښه دې که لکه زما څه پکار ده چېرې پښتو زما ښه زه ته هم چې لکه زما پښتو په کار ده نو تیار مطلب کوم دی مطلب A نه تر A B C څنګه تیار ترتیب شوي ده ښه زه به یو کار کوم ته به څه کوم پی به پریس کوم ښه یا داسې یو چلو کا دا اپ ډاون ویسا یا ښکته لاړ شم مطلب یا پورته چې زموږ تاسو اوس څه په کار دی پی په کار ده نه پی لاندې ورپسې راشو ښه څه وکړه لکه لاندې ورپسې راشه ته هم چېرې پښتو زما په کار ده پی به پریس کو کار نه کوي دلته لاندې به همداسې ورپسې راشو ښه پښتو یا یو کار هسې وکړه دا لکه څه که بدل که دا قسم مطلب چېرې نه سیسټم مه کوه دا قسم چې نوم له مخې بیا ښه پیدا کېږي په اسانۍ ښه پښتو څه که موږ ته مطلب راوړه تیار ګوره ما سره چې پښتو راغلی که نه په دې به کلیک وکړم هلته به سوتم چې اډ کا اوس ګوره ما سره ډایرکټ څنګه شوه لنګویج اډ کړلی شوله اوس زما دا په کار دی چېرې څه وکړم ما ته لیکل خو ټول په انګلیسي باندې کېږي لکه ته چېرې پښتو ور مخکې که دا به انتخاب کړم څه وکړه موف اپ چېرته لاړه لکه دا ځای ونیو او کوه چې مطلب موف ډاون ښکته راشه څنګه صحیح شو فرض کړه دا ته لرې کا لکه نو ختم کا صحیح شو ریموف څنګه څه مطلب شو ختمول بیخي څه که مطلب ختم کا اوس لنګویج ما سره اډ شوله مسله دا ده چې اوس لیکل څنګه پې وکړو فرض کړه زه یو پروګرام اوپن کوم نو څه مې کړه چې مطلب نوټ پاډ پروګرام ښه انټر کا اوس ګورې زه به څه کوم لنګویج به څنګه سویچ کوم زه به آلټ شیفټ ووهم څه به ووهم آلټ شیفټ ښه څه شی ګوره آلټ شیفټ مې ووهه انګلیسي د مطلب چینج شو اصل صحیح او که ته مطلب آلټ شیفټ ووهې نو ما سره څه کېږي مستقیما پښتو ته اړول کېږي صحیح نو لنګویج څه کې سویچ کېږي چې باندې آلټ شیفټ باندې البته لیفټ چپ طرف ته کیبورډ کې چې کوم دی یو آلټ یو شیفټ څه کا ډایرکټ څه کې درته مطلب دغه شیفټ کوي درته ښه لنګویج هم څنګه شو موږ تاسو سره مطلب سویچ کړلی شوله دا چل مو زده کړ ښه نیکسټ راځو ورپسې بیا دلته که تاسو مطلب د دې باره کې نور اپشن نه غواړئ کلیک کړئ باندې اوس ما سره کوم دي مختلف قسم نور اپشن هم دې باره کې شته لکه کیبورډ مې په کار کلیک کړئ باندې اوس تا مطلب څه کوي کیبورډ ډسپلی کوي دا ډېر مهم شی دی پریویو چې کوم د دې ذاته مهمه ده دې لپاره تا ته دا ښکاره کېږي چې مطلب الف چېرته ده ب چېرته داسې تر اخره حروفو پورې صحیح ده دا به کلوز کړه لکه نیکسټ راځه ورپسې ښه دا ما سره کوم مطلب ایډوانس سیټینګ دي دلته ته مختلف قسمه سیټینګ نور هم کولی شي ګوري څه وایي اوور رایټ فار وینډوز ډسپلی ګوره ریکمانډډ مطلب دغه ته هم چېرې یونایټډ سټیټ والا په کار ته هم چېرې انګلیش صحیح دی ښه دا نورې ژبې ده لکه ډیفالټ انپوټ میتود لکه څه قسم اوسي او ته چېرې همدا انګلیسي صحیح ده چې زه مطلب څه کوم همیشه لیکل ورباندې څه کوم په دې باندې وکړم او که وایي چې نه مطلب انګلیش پښتو دا مې په کار ده نو څه کوه بدلوه ښه او ته هم چېرې انګلیش څنګه دی ما سره صحیح دی ښه بل څه وایي سویچ ان انپوټ میتود ګوره لیټ می ټو set different input method for each window say that each windows لپاره غواړي کوچ نه use desktop language bar when available کله چې مطلب څنګه available دا بس کو لکه سی بکو صحیح شو ښه دا مسله عمل شوله راځو دلته په سیټینګ باندې بیا کلیک کوم لکه ته چې لنګویج بار ختم کا زما په کار نه دی ختم کا سیو کا څنګه شو ما سره ته اوس ګوره دا راتلو اوس ما سره دا ښکاره کېږي که نه نو که تاسو بیا مطلب دې ځنه هم کولی شئ څه مې په کار لکه پښتو مې په کار ده دې ځنه مې انتخابوله څه خبر نه شته پکې ښه نیکسټ راځو ورباندې کلیک کوم
بل سوي چې چینج لانګویج بار هټ کی ګوره مطلب چې لکه الټ شپ باندې سکیږي ژبه بدلیږي سویچ کیږي کدا ته مطلب وړي چې بدل کړي په دې باندې کلیک وکړه که سوي ماته ا ټیکس سرویسز and input language سوي چې to turn off caps locks ګوره press caps locks کی چیرې caps locks ان کول کله مې چې caps lock د ما سره یو بٹن دی کله مې چې دا ان کله ما سره حروفونه سکی کیپټل نوشته کی غټو باندې هاوس ما ته چې مطلب سو کا هارد کی فار input language اکشن دی ما سره بلکې کی سیکوینس دی سوي between input language alt left طرف ته alt او shift بس کوم ځای فرق کومه په دې څه کولای شم لنګویج سویچ کولای شم لکه وته کله مې چې لکه پښتو وته سو کا چینج کی په دې کلیک کوم لکه اوس ماته سره پکار ته چې انیبل کا لکه سمې پکار ته چې کنټرول شیپ سمې لکه چې پریس کلور پسې 1 کنټرول شیپ 1 مې چې پریس کسو کا ماته دا ډایرکټ پښتو ته واړه نو تاسو خو دا مطلب غواړي انا خو اصلا د الټ او شیپ ځکه خرج دا څه کې دا مطلب شیخ کوي امکان لري دا کلی در نه راشي دا بٹن در نه راشي کوم شرکت ته ورته جوړي به ته مشکل جوړوي سره نو دا خپل صحیح دی آل شیپ څنګه مطلب دا څه کوي دا لنګویج مطلب درته بدلوي را بدلوي او دا د لنګویج وار خبرې دی تاسو ګوره اوس ما سره د شکل باندې تم چې رسو کا فلټ اند سټاپ کلیک کړئ باندې صحیح شو اوس ما سره د شکل باندې راغلی دی او کوای چې مطلب هاید نه کا کلیک کړئ باندې بیا ما سره کوم ته اوس کیږي دا ډسپلی کیږي خاطر چې بس ختم کا اپلای کا بیا ما سره کوم ته شتره ها دا چل بو کو ته چې ډاک ټو ټاس بار کا سیدا او دې کیسو کا یو کار رسو کا چې دا دې نه غیر فرق ښه ها څنګه شو ما سره هغه هاید کړل شو سیدا دا چې کوم نه ما سره دې مختلف قسم شي دي اپشنونه دي ښه لکه مثلا چې اوس ما سره شو لانګویج بار ترانسلیټ وین ان اکټیو کړه چې غیر فعال وي شو اډیشنل لانګویج بار نه آیکن تاسو بار ته ما کوم نور ښکار کوه اډیشنل لانګویج سیدا خو اوس دا څنګه ما سره هاید چلو کم دا به فعال کم ښه او اوکی به کو څنګه ما سره ډایرکټ راغی دا ښه راځو په دې کلیک کوو دا مثلا کلیر شولا ها بل سوی پرسنلایز ډیټا مطلب دا ډیټا اونلی یوز ټو امپروو هند رائټینګ مطلب نوښته کول خاري کاګنایزیشن د زم تاسو سره او کته مطلب وای چر څوک اتوماتیکلی لرنینګ ریکمنډ زما پکار دی یا لانګویج فار ویب کنټینټ ډو ناٹ لیټ ویب سایټ ټو اکسس مای لانګویج لیست دا مطلب تنه وړي چې رسا لانګویج اکسس کی ها ازو دلته په دې کلیک کوم بل سوی چینج ډیټ ټایم ان نمبر فارمټ کلیک کا دې کې ډیر مې مشان دي چې دا به تاسو کوز دکو خاصه ریجن مین ساحه ایریا اور ماته چې فارمټ اوس ګوره ماته چې فارمټ انګلیش یونایټډ سټیټ ولا ده لکه ها سو لکه کوم دي صاحب کار شته چې وینډوز ډسپلی ریکمنډ دا صحیح ده ها کته مطلب پر انتخاب کوته چې د شکل باندې اوس ګوره ټول سټایل څنګه شول تماسه تاریخ او ډیټ څخه تغییری کی در سره فار ایگزامپل پښتو مې انتخاب کړل لکه دلته څه کوم پی پریس کوم ته چې رسو کومه ته پښتو دا لکه څه قسم دی اوس ماته چې پښتو دا قسم څه ده مرغو مشلم ته څه ده نو دا قسم ته څه کول دا چینج کوی دلته چې فرژن اوس ګوره ما سره سوې دا قسم دی څه ده خالق از ما څه پکار وته چې امدا هغه صحیح دی ښه ریکمنډډ وینډوز والا میچ صحیح ده ښه اپلای کوم لکه اوس ګوره ما سره دا په دې شکل باندې ډسپلی کوي او چون دا چې د ریسټارټ کوم دا بسنګ شي بیا خپل عادي را تراشه سیټ بشي ښه بل سوال ته لانګویج پریفرنس دی لکه لکه مخکې چولو څه دی باندې تاسو کارو کې چې مطلب لانګویج څه قسم بدلوي یا بل لانګویج څنګه پکړ کوي ښه اوس ماته چې ډیر ان ټایم فارمټس ګوره مطلب د تاریخ او وخت سټایل څنګه مطلب راځي دا ګوري چیرته صفر کیږي زه په دې یا کې څه کومه رن کې لکه نشو کوم چې ایکسل چې شي ایکسل مې نوښته کړ د لپاره چې ما سره څنګه شي ایکسل راشي ښه اوس ګوره ما سره لکه ایکسل راغی سره دا پروګرام دی ما سره ښه دا لکه څه کومه کنټرول سیمیکالم نو ما سره راځي موجوده تاریخ راځي دا فیس کې لخوا بیا وایو ښه دا ډیر په لپاره پروګرام دی یا لکه تاسو د انتخاب متن چر کنټرول شیپ او سیمیکالم ما سره راځي موجوده تاریخ راځي دا اوس ګوري د سټایل نه دي کته مطلب چینج کله اوس ما د سوي چې څوک شارټ ډیټ اوس ګوره د کې درې حروفونه زموږ تاسو باید زده وي ام څه مطلب منث میاشت ښه ډي څه مطلب ډے او واي څه مطلب ایئر یعنی کال میاشت میاشت ورځ او کال څه قسم ډسپلی کوس ماته چې شارټ ډیټ اوس ګوري لاندې سمپل امر کړی دی ها سو یلکه اوله میاشت لسم تاریخ 2014 کال دی کته مطلب په دې سټایل بدل کې دا قسم لکه اوس ګوره سره لمه سره اوله میاشت لسم تاریخ 14 دا چې ما سره دې سټایلونه دي ها دا قسم لکه د پکار شو دی چې صفر وسر راوړل لکه دا قسم غواړي دا چې ما سره دې سټایلونه دي لکه په دې شکل غواړي تاریخ کال د مطلب تل لاړ شي نو دا ګوره ما سره چې دې فارمټ دی خاصه دا قسم غواړم دا څه دی ها لاندې کې ګوره څه خبره ده لاندې کې اوس ما سره دغه راځي ها ډے اوس ګوره ورته ډي څه مطلب ډے ا مطلب من او واي څه مطلب کال
ما تاسو اعلان ډیټ کې وایي چې سنډے جنوري 10 2016 خلا که سم لکه سب کار نه شو دا سره کلیک کړئ باندې او ته چیرې مطلب څه وکړه سنډے 10 جنوري 2016 دا مطلب تاسو کوي چینج کوي را چینج کوي تغیرات پکې راوړي یا په دې شکل ورته چیرې 10 جنوري 2016 ښه بل لکه چې ما سره شارټ ټایم د ګوري لاندې مطلب کوم شارټ ټایم ډسپلی کوي ایچ څه مطلب هاور ان څه مطلب منټ ټي څه مطلب سکند دا که سم لکه سب کار نه شو دا څه اوسه په دې شکل مطلب غواړي یا بل څه لګای دا که سم اوسه کلیک کړئ ورته ګوره ما سره ا ام او پی بي سکړ ختمه کړه سره ها دا که سم لکه اوسه دا څه کوي چینج کوي بل لکه لانګ ټایم کې ګوره څه خبره ده په شارټ کې ماته صرف منټ او سات کړه کیږي اما دې کې ماته ګوره هاور منټس ان سکند هم سات کړه کی هم منټونه کړه کوي هم سکندونه کړه کوي نو دا مطلب چینج کولای مشه لکه دا قسم مثال ورته ورکړي دا ا ام او پی ام څه کته ختم کړه دې څه کوته دا مطلب چینج کوا را چینج کوا ها دلته لاندې څه کوي دا ډایرکټ سمپل ښکارا کوي بل یو ډېر مهمه خبره ده چې فرست ډے اف د ویک اوس ګوره زم تاسو هفته مطلب شنبه نه شروع کیږي کنه تاسو وایي چې مطلب ستا هفته په چی شروع کیږي دلته څه کوته انتخاب کوته چې سنډے نه شروع کیږي بعضی ودونه کې شاید بل شکل باندې ووسی ها ازور پسې اډیشنل سیټینګ باندې کلیک کوم دغه ګوري باز ډیر مهم سیټینګونه چې دا به زموږ تاسو څنګه ویز دی دا چیرته په کار ځل کنه دا ایکسل پروګرام کې بیس فرق ورنه کار اخلو ښا اول څه ویل کنه چې اگزامپل د مسره ګوري پوزټیو نمبر دی او نیگیټیو نمبر دی مثبت عدد او منفي عدد اول وایي چې ډیسیمل سیمبل اوس ګوري ورته دلته دوه خانې مسره شریشته کنه او دا چې باندې شي نقطې باندې ډاټ ورته دي څه وایي ډاټ یعنی مطلب باندې څه کوي نقطه باندې جدا کړی دی او دوه خانې اشاره ورته ورکړي دي سره یو دوه درې تر نه پورې نو دا مطلب وایي چې راځه دا ډاټ ختم کا یو بل عدد ورته ورکوم چې فار ایگزامپل دا دی وسره راشه ډبل ډاټ اپلای کوم نو ما سره څنګه شو ډایرکټ اما بدل شو لکه چې شو ما سره د دوه خانې سره چې کوم څنګه شو ما سره بدل کړل شو خطا اوس د انتخاب کې ورته و دې چېرې بس هم دا ډاټ صحیح دی خپل غږ څنګه ما سره دا صحیح دی ښه نو اوس ما څه کوي کې ډاټ کوي کېږي بل وایي چې نمبر اف ډیجیټ افټر ډیسیمل اوس ګوره دوه خانې ما سره اشاره ډسپلی کېږي کنه دا مطلب چینج کول غواړم ته چې رسو کا درې خانې صحیح ده کلیک کړئ باندې نو څنګه شو ما سره ډایرکټ هم په نیگیټیو کې راځي هم په پوزټیو کې راځي څه خبره پکې نشته ده ښه کته څه مطلب دا نه کوي ورته نو کلیک کړئ باندې اوس ما سره کوم دی نه ان ډسپلی کېږي خو درې خانې پورې کوم مطلب مفهوم لري نو ورسته بیا مطلب به مفهوم شری اپلای کا درې خانې څنګه مطلب ما سره دا صحیح ده ښه بل څه وایي چې ډیجیټ ګروپینګ سیمبل اوس ګوره ما سره کوم د درې خانې چې موجوده شوی دي کاما باندې درې خانې څخه ګروپ کړي دي لکه دا غوړې بدلې کله دا قسم اوسي نو اپلای کا څنګه شل کانو نقطه ورته ورکړه پاس لاړه ها دا قسم وایي چې لکه یو کار وکا ما سره کوم دا ستاره ورته ورکا نو شیفت اتمه وهل ډایرکټ څنګه شو ما سره په دې جدا کیږي لکه خدا صحیح نه ده ها تاسو څنګه انتخاب کې ورته وته چېرې مطلب څه وکړه کاما چې کوم د صحیح ده ها او اپلای کا نو ګوره ما سره څه کې درې خانې جدا کوي درته ها بیا لکه سوي دلته مطلب نور څنګه باندې کار کوو سیدا سوي چې مطلب ډیجیټ ګروپینګ لکه اوس ماته چې مطلب ته درې خانې چې جدا کوي په کوم شکل لکه صاحب کار شول او ته چې رسو کله کا ایسی ما جدا کا کلیک کړئ باندې ګوره ما سره اوس په دې شکل سپیګي لکه شپږ خانې شولې بینه بعد داسې بیا کړ درته ها او کوي چې مطلب دا قسم اوسې دوه خانې جدا کوي نو اپلای کله کا اوس څنګه شو باسره یا ویز د سیدا سره پسې مخ کې راځي ښه خو تاسو د څه کوي درې خانې جدا کوي دا صحیح ده ښه او اپلای کور باندې نو ما سره څنګه شو ډایرکټ درې خانې جدا کړ راته ښه بل لکه سوي ډیجیټ ګروپینګ وشو بل وایي چې مطلب نیگیټیو ساين اوس ګوره ما سره منفي عدد کوم نه دغه دا ما سره کوم منفي علامه ده ټول ته معلومه ده چې ما سره منفي علامه ده الکه دا قسم وړم دا څه شی وسره راشي سلش باندې کلیک کړئ باندې په دا اوس مطلب بیا خلک نه پوهیږي دا چی دی دا ځکه سټینډرډ نه خبره واوخته نو څنګه خبره دم چې خپل منفي صحیح ده ښه نو اپلای کور باندې ډایرکټ ما سره ځل کنه منفي عدد راغی چې تمره دی ښه بل لکه وایي چې نیگیټیو نمبر فارمټ اوس ګوره ما سره منفي عدد کوم دی په دې فارمټ کې دې سټایل کې لګا څه قسم سب کار شو تم چیرې دا څه قوس کې ونیسا نو اپلای کا ته شو اوس څنګه شو ما سره ډایرکټ لکه څنګه منفي عدد قوس کې ونیو خو مثبت په خپل حال پاتې دی ښه دا څه وایي چې لکه نه په دې شکل ووسی نو اپلای کور باندې خپل دی حالت راغی ښه دلته ما سره کوم دي فارمټونه دي سټایلونه لګای وایي چې اشاره څخه دا منفي علامه کی طرف ته ویسا دا خو بیا سړی پینې په دې څه مطلب دی ورنه ښه څه قسم وکړه دا قسم صحیح دی ښه اپلای کور باندې دا سټایل څنګه ما سره صحیح سټایل دی ښه بل څه وایي چې ډسپلی ریډینګ 0 اوس ګوره بعض اوقات دا سره 0.2 0.3 ته وایي چې دا 0 مخ کارا کوه ګوره ته باندې کلیک وکړه په دې شکل دا سره ډسپلی کیږي چې کوم مطلب شي دا سره دی خو کوم 0 وی کی طرف ته چپ طرف ته اوبه څه کوي الیمینیټ کوي به درته ختمي به ښه وته چې ما ډسپلی کې خدای ځه
خبل سوی لیست سپریټر اوس ګوري دا ډېر مهمه خبره ده دا کوم ځای کله په کار دي ایکسل پروګرام کې په کار دي فرق کسه کسه ملکا وته ملکا سلو کچي ایکوال سم کراته ها کو شروع لکا وته چې نمبر 1 اوس تاسو ګورئ ته ماستر سره غلي دي نمبر 1 خواته یو کوښنه علامه راغلي کنه کاما سپریټ کې ماستر کنه دویمه عدد لکا کاما دریمه عدد دا څه کول شي مطلب لیست سپریټ کوي او بل نه جدا کوي ها انټر وهله کور پسې وته مده څه مطلب جمع کرتا اوس کدا مطلب ته غوړې بدل کې لگا خو ګوري به ایکسل کې مطلب داسې مسلې سره مخامخ کیږي ها چې دا تنه مطلب خطا شته په نه پیګه فرض کړه دا مې کچې څه چین کوته چې را داسې ډاټ مې ورته ورکه سم ورته ورکه ډاټ اپلای کا اوکې کوس ګورا زه بیا دوباره زمر پس کوم لکه یو سمخ کې وړم ښه ایکوال سم کراته اوس ګورا کاما اوس کاما ته کار نه کی بیا هم کار وکړ ما سره چې خو ما مطلب ته ور باندې اپلای کړی نه دی ښه سم نه کړی اپلای کړی تر سم نه او اوس ته اوس ګورا ها بدل کړم تم چیرې کاما ها دا پروګرام به بند کو بند بکوي بخي او دوباره به چالان کو نو سب کم پکې چیرې کا ایکسل انټر کا ها کلیک کړي بندل کا نو شو کوم لکه ایکوال سو کا ماته سم کا ها کو شروع دومره عدد کاما اوس ګورا ها دومره عدد ماته څه کا جمع کا پښو ډایرکټ ماته څه مطلب دا ماته څه کوي دا سپریټ کوي درته ها راځم پس دلته بیا په دې کلیک کوم کنټرول پنل مې را اوپن کړ او لنګویج چلالو خدا په سکرین کې یو ځل لنګویج سره ځول کا دغه مسله انتخاب وروړه ډیرین ټایم سیټینګ او ایډیشنل سیټینګ کوم تاسو خدا تاسو ساته مطلب کاما ساته ښا چې ساته کاما ساته او کتاس مطلب بل څور تور کړل نو بیا هغه به تاسو مطلب به سفر کیږي خپل څوي چې یوز میجرمنت سیستم یا میجرمنت سیستم الکه کوم سیستم نه کار خل یو اس سیستم یا میټریک سیستم نه سیدا خاص ټینډر ډیجیټل الکه زما کوم دي دغه الکه بعض اوقات الکه ته غواړي چې پښتو درې نوښته کې دا مطلب یو دوه درې سیدا ښه او بل کوم مثلا مطلب نیټیو ډیجیټ کوم د مثلا کوم تاسو نه استفاده کوو نیور مې استفاده کوو ښه خارج اور پس د کرنسی کله څه خبرې ده اوس ګوره امغه پراپرټی ده خو صرف دې کې چې مثلا کرنسی پولی واحد چې موږ تاسو ورته وایو ته تا پولی واحد اوس ګوره ورته ما سره د دونه شته دی یو 2 3 4 5 تر نه پورې اوس را فاکل کې بل شیم سره مې ده دې ته علامه چې کې ډالر ساين چې کنه ډالر علامه تا غوړې بدل کله کا چشتا ایرو تا کلیک کړئ باندې نو څنګه شو ما سره دوړ لپاره ورته څنګه شو بدل شو اوس ګوره هم منفي عدد کې راځي هم مثبت عدد کې راځي ها کوي چې مطلب بدل کوم دغه بل څه لګب کار شو افغاني رو سره غوړم اي اف نوښته کوم سره نوښته کوم اي اف اوکې کله کا رانا ما سره کنه یو کار په ډبل کوټیشن ورته ورکو ښا ګوره دلته براشو ته چیرې ډبل کوټیشن اي اف اپلای کا وسنګ شو ما سره ډایرکټ سره ور سره افغاني و سره راغلي دا څه کول شي که بدلول شي ښا وته چې سټینډر هم دا ډالر سي دې کلیک کا صحیح شو نور ما خبره لکه پوزټیو مطلب کله چې مثبت کرنسی د څه قسم غواړم تم چرته علامه څه کدي خو تر راوړه د کرنسی له مزګوره مثبت کدي خو تر راوړه منفي کې په خپل حال پاتې دی صحیح نو کته وای دا قسم لکه اپلای کور باندې خا نیگیټیو کرنسی فارمټ لکه څه قسم وسی دا څه کو دي نه بدل کورته کوس کله کومه نسا دا قسم چې دا علامه یې خوراشي ور پس داسې کوم داسې راځي خا اما خبره لکه پکې بیا دلته چې ډیسیمل سیمبل لکه څه غوړي د اشاره دی خو د کوم شي مطلب دا سیمبل څه قسم وسی اشاره دا مطلب ته دوه خانه غوړي درې خانه څه ورته جدا کوته چې دا سیمبل څه دی او درې خانه ورته ورکړي اپلای کا څنګه شو ماسره چینج شو دغه ها ګروپینګ سیمبل لکه څه قسم وسی دا څو خانه مطلب جدا کړي د 25 باندې ام دې کاما باندې سي او ګروپینګ دا قسم څه دی ټایم تل کراشه اوس ګوره ماسره کوم دی ټایم څنګه مطلب څه قسم راځي اوس ګوره ته ماسره په دې شکل باندې دی ها الکه شارټ ټایم ماسره دغه ګوره هم سات خره کې هم سره خره کې خواته منټونه کار کوي لانګ ټایم کې سره راځي سیکنډ هم سره راځي بیا اوس وای چې مطلب شارټ ټایم سټایل څخه بدل کا وته چې دا قسم ډیسپلی کا ها په دې شکل لکه اوسي سیدا د تور باندې څه کوي بلیک اوس څنګه جما سره ای او پی ام څنګه شو سره ډیسپلی کیږي او کته مطلب دا قسم کې وته چې ایچ ام صرف دا کار کومه نو ګوره اوس ماته پته لګی چې لکه ای ام چرته دی او پی ام چرته دی ها دا څو کله کا په دې شکل صحیح دی ها چې دا ټي ام سره څنګه شي کارا شي ښه کلیک کړئ باندې اوس ما سره ای ام اف ام سره کې ډایرکټ ډیسپلی کوي لانګ ټایم لکه غواړي ګورل ته مطلب کلیک کوم ښه کلیک شه اوس ګوره ما سره ته لانګ ټایم خره کی ګوره دا په 2014 په وينډوز 10 کې په دې شکل باندې ډیسپلی کوي ښه هم سره څه کله کنه سکند هم خره کی بس ګوره 10 بجې 45 منټ او دومره سکند او دا مطلب سنډے دی جنوري 10 2016 دی ښه نو دا مطلب څه کوي لانګ ټایم بدلول هم شي الکه دا قسم وسیل د څه کوي ورته سمپل ته کتل شي ښه
ها ته چېرې موږ تاسو هم دا قسم دي څه مشکل نشته پکې بله خبره پکې ذات مې دا ده چې اوس دلته ګورې ما سره کوم دی اے مخ ښکاره کېږي که نه یو څوک یې دا بدل کړه لکه څه شي ته وته نه شو کومه لکه چې فار ایگزامپل ډے چې دا ورځ ده فار ایگزامپل دا مې څه کله اوس دلته ما سره کوم دی رانغلل که نه فارمټ کې موږ تاسو کوم دلته څه کړی اشتباه کړې ښه اپلای به کوو پاس به موږ ګورو چې مطلب فارمټ کوم ځای کې تاسو اشتباه نه کړی کلیک کا ښه رانغی که نه دا به څو کله که نه اشتباه وکړو چې ډے کله چې فارمټ کې مشکلات تغیرات راوړی بیا هم نه کېږي ښه ډے وسه کله اپلای کړه ورباندې ښه رانغی ورسره ښه چلو به وکړو دې کې به تغیرات راوړو ښه د چېرې نایټ اوس ګورې اے مفي ما خبره پکې ده ښه یو چل به وکړو دا بدل کړو ښه یو بل فارمټ ته به واړوو دا فارمټ ته که رانغی در سره یاره دلته به نشته کومه چې ډے ښه ولې رانغی ښه فارمټ مسله ده ښه دا به یې اپلای کړو بیا رانغی شارټ ټایم کې دا قسم کا اپلای کا اوس څنګه شو ما سره ډایرکټ تاسو راغلل ډیر راغله ښه ستا هغه صحیح وي خو مطلب فارمټ کې بعض اوقات مسله جوړوي ښه نو دا مطلب ته غواړي چېرې اے مطلب ډي وي او فیم دا راشي او که ته خپله مطلب غواړې سټینډرډ کې څه وکړه اے او فیم انتخاب کړه ورته خو همداسې ښه دی ښه نوم ورکولی شي ورته ورته چېرې ډي ښه ده ښه ښه ټایم که لکه ډېر کې څه وي هغه خبره پکې ده چې دا شارټ ډېر مطلب دې شکل باندې غواړې بدلول غواړې څه وکړه دلته مطلب څه کړه ورته چینج کړه ښه بل څه وایي کلینډر when a 2-digit year is interpret as a year between ګوره مطلب کله چې وایي تاسو ته چې مطلب چا تاریخ نوشته کړه دوه حروفونه یې څه قسمه لکه دلته لکه بس کلاس نوشته کړل ښه نوشته کوم چې 110 او 16 انټر کړه ډایرکټ چیزه چینج شو دې چینج کړ ښه دا دې ځنه مطلب په بعض اوقات تغیرول هم شي څه وکړه لکه کم او زیاتې کړه ښه دې تاریخ ترمنځ څه مطلب دا کنورټ کړه ښه 2004 کاله پورې ښه او بل چې فرست ډے اف د ویک سنډے ده لکه چې دا اپلای کا نو ما سره څنګه شو دا مطلب سیټینګ خلاص شو او دا ما سره کوم دی لوکیشن دی ښه کوم ځای لکه اوسېږو ته چېرې فار ایگزامپل دا یونایټډ سټیټ والا کې او څه کا اپلای کا اډمنسټریټیو کا لکه څه خبرې دی وایي چې ویلکم سکرین ان نیو یوزر اکاونټ ګوره اوس خو ما مطلب سیټینګ وکړه که نه ډېر تغیرات مې راوستل ما ته چې کاپي سیټینګ هلکه دا څه کا کاپي که چېرته نوی غته ویلکم ټو انلاګ ان سکرین نیو یوزر چې دا کله چې مطلب څوک ورته نو یوزر انتخاب کا څه ټول ورته وروړه ښه د څه ورته ترانسفر کا او بل ماته وی چې مطلب څوک لانګویج فار نن انکوډډ پروګرام چینج کله لوکیشن ورته چې دا دلته مطلب څه کول شي بدلول شي بعض لانګویج دی ښه ګوره سو ولته ډسپلی ټیکس ان پروګرام ډز ناٹ سپورټ انکوډډ ښه دلته څه کول دا بدلول شي ښه لانګویج هم تاسو څنګه شو کور شول ښه نن د کوم تاسو ته ولوسل فایل ایکسپلورر وشو هوم ګروپ وشو او لانګویج د نور بل خره سټپ بای سټپ لولو ځم